ایمان که د فرېده غاړه سپینډکیه وی تاسې که تا وګوره ورته یو ویښته نیسم او د سپین په ځای تور غورځېږي ښکته زه زما یو ملګری دی چای به م هغه نه وڅښو خبره به م وکړو ما پسې راځه ښه وایه که نه څنګه دې پېښه وکړه خبر شوی وم چې تاسو ته نوکر پکار دی او ولې نه خو اول به داسې وکړو چې څه چیو به وبکو که نه خان او که نه یار مېلمه او بیا د مېلمه خو ډېر حق وي داسې به وکړو چې زما یو دوست دی سخاوت شاه سخاوتو د هغه اړخ ته به لاړ شو اصل کې خبره دا ده اشنا چې ته خو ما روان کړې مونږ قرار څه د خدای فضل د هر څه ډېر تېز دي خو بس خورو یې نه ځکه چې بیا به ختم شي زما یو ملګری دی فراغدل یاره واقع چې ډېر لوی زړی دی خو صرف قد نه لږ چیز دی نو که خبر شو که نه نو بیا به خفه هغه څنګه هغه داسې چې اوس ته زما مېلمه او د هغې مېلمه نه شوې نوم خو به دې اورېدلی د هغه فرغدل ډېر زبردست نوم یې دی خو بس انسان لږ کمزوری دی نو زه وایم چې هغه له به ورشو خو هغه نه به وخورو سکو څنګه او خبره به مو سره وکړم نو خورو نه رښتیا ځو ځه چې ځو دونه ستړی شو ما لږې اوبه څښو نه خان اوبه څه نسکې دا سخاوتو ځای ته دې بوځمه هلته در باندې شربت څښومه ځه چې ځو ها وی هاي هلکه جوړه پټرول مې په ختمېدو دی یو کار نه کې څنګه دا واله او راکاږه مې اوشه سخاوتو ته ها فراغدله ته او دلته بالودینه تو میودینه تو هلکه سخاوتو زما ستا دا مېلمانه خو جوړې خپلو خطه مونږ دواړه په نیت باندې صفا یو زه خو تا پلې در روان وم او دی دواړه رشته دار وخته مېلمانه څو چې قربانه مونږ یو شان وختو دواړه په یو بل هم مین دي او په مېلمنو هم مین دي یاره سخاوتو ستا ځای هم لرې دی او زما ځای هم لرې دی داسې کار به وکړو چېرته هوټل کې به چای وڅښو یاره بلکل زما د زړه خبره دې وکړه نو څنګه چل دی سکو ځه چې ځو ځه چې پې ورځو بس دی په ایمان ډېر خوند دې وکړو نور یې مه څښه دغه وکړه دا پیسې ورکړه ښه ده دې جوړې ما ته وې زه تا ته نه ویم مېلمه تا ته ویم زه به یې ورکړم مجید بلکل او که تا سره نه نو خیر دی تا سره خو به ما نه هېرې شوې بدقسمتي م نه تا هم نه دې راوړي ما هم نه دې وړی او واسکټ کې پاتې شوي هغه بیرته اواز کړه چې ویټر ته بیل ورکړو راشه هلکه ما لکه دا ورکړه پیسې خفه نه شئ ګوره مېلمانه یو خو مونږ ته ځان بد ښکاري زه به یې ورکړم پرېږده چې هغه یې ورکړو ته یې ورکړه ته د هغه مېلمه یې او ته زما مېلمه یې ورې که دا سل هم ستا راشه سل دې نورې شوې دا زما شوې داسې ستا شوې ځئ چې خورو نه ځئ چې ځو راځئ راځئ لاړ شم دا به بیا هلته غرمه کې فراغدلو یو نوکر ستا په کار دی یو زما خو اوس بدقسمتي م دا ده یالا کوالیفایډ پیډ نوکر به د کوم ځای نه پیدا کي او که نه یار خو چې کم راځي نو هوښیار چې کم راځي نو هوښیار یو هم چېرته کې داسې شوده رانغو زه په مثال که نه چې شوده په لاس راغو
او نو بیا به څه کوو بس نوکر به کو کوز دې کوم که په غېږې ملو فایده کې بیمه اوس ما غېږ کې یا ویګه کوشه مړه بیا را په غېږ شوې خو ټیک ده یار خو زه ویم چې دوه نوکران نو ګینې خوند به ونه کړي او دا خو دې ښه ووې چې ښه مو ویلې یو بل ښه م را په یاد شو هلکه رښتیا نن خو د هغه اشنا واده دی ځو نه او که نه رایاد شو ماته مو دا فضل کدوس د زوی واده دی او پکې ښه پروګرام دی نه نو خالي پروګرام دی که څه پکې شته نه مله روټۍ ده پکې روټۍ نه بغیر نغدې خو نه ورکوي ورکۍ راځه چې ورزوپي ما لږ په غېږ که بیا دې دوکه کړم لیونی دی لکه کار کېږي او کچه مچنه معلومه ده پوره هلکه بس بېترخان او کړی وبېته څنګه یې کړم نیمه میاشت به تا سره وي او نیمه میاشت به ما سره نه 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 دلته خو مې دوکه کې 15 ورځې به تا سره وي 15 به ما سره وي سره ټیک ده چې څنګه ته وې دغسې ټیک ده ته د کوم ځای بیدرکه په کومې طرف به ځو مونږ سره چې لاړ شي درک به دې په خپله ولګي هله په ایمان چې خان نوکر دې حضور یې نه او روټۍ به پرې بل ځای کې خورو کسې د برکته به مونږ هم مونږ سره ځي بیدرکه چې مونږ سره لاړ شي شي به په درکه هم به مونږ سره به ښه پولیس کې به راباندې نه په تا به خرسکو که څنګه څه آیسکریم آیسکریم به مونږ به خورئ نه که نه ما په غېږ که راځه مامان بغیق کا نه شو په دې شو نه داسې راځه وره خوږې کیسې زمانه بخت را بیدار شو جانانا بخت را بیدار شو جانانا ټاپي خورې او راکه یار ته خو زمونږ هم زیات خوند ګوره سخاوت وروره ته ما نه مه خفه کېږه ما خو په تا هسې شک کولو دا خو ښه وه چې تنتانو خان کار وکړو یاره بلکل دې منم یار اوس رضا شو